عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دور کې هغه روم ته لېږلی و جهاد دپاره د ګرفتار شو سره د ډېرو ملګرو نه څوک 200 یادوي څوک ډېر یادوي ګرفتار شو د نصاراو طریقه دا ده چې هغوی هم خپل دعوت کې ډېر زیات متحرکه دي نو دی عبدالله ابن حذافه ته لالچ دی امیر دی که نه ده ته لالچ ورکړه خیال یې دا و چې دی دغه شي نصراني شي د ملګري په خپله نصراني کېږي عبدالله ابن حذافه ته یې ویله نصراني ته اختیار کا لور بدله درکم ویل لور بدله درکمه یاره سیزم چې که دا د دې زمانې د هلکان وې که نه اوهو داسې اختر به یې منع وکړی وی د باچا لور او بیا د انګریز لور د انګریز لور دغه خو هر څه پرېږدي بیا یورپ ته لاړ شي هلته ایمان هم وبیلي هر څه وبیلي هغه ته ویل لور دله در کوم ویل ویل نه دې ته نیم جوړ بیا ورته ویله ویل زه به خپل ولیعهد کم یعنې زما نه وروسته باچۍ تا ته میلاو شي دې شي ته نیم جوړ ویل نو داسې وکړه کسانو ته ویل دا هلته وتړئ ویله او غشو ګزارۍ پې وکړې دا خوا او شا یې ولئ دی مه ولئ لږ یې ویره وویل دې تړلی غشو مشو ګزارۍ کوي اوس دا اوس عبدالله ابن حذافه یری بل څوک عبدالله ابن حذافه یری زمري یری سړی وس یې وکړه رای اوس ویل نه کې ویل نه اسلام نه پرېږدم دا دې لپاره یم یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار ورته له واپس کې ویل نه ویل ښه داسې غاټ دیګ شاته کړی شاته سور کو او د اوبي وخوټ کولې سمې وخوټ کولې په دې کې یو مسلمان راوس یو مجاهد هغې ورارته و دومره تیزې خوټ کېدلې وې چې په لږ ساعت کې وایي د دې اوبو د سر ته لړوکي راوخاته به رایسي د ولیده دی راوس ویل رای ولې دی راوس چې وید راولته نو ته په دغه ټیم کې وجړل ورته تاسو اوس اندازه ولګوئ که نه د الله هغه مینه د جملې د یوه ځای بالکل ټچ دي ډېر یې وژړل باچا ویل که ته دا ښکاري سړی ویري ده راوس ویل څنګه چللی ویل واپس کېږي که نه نصرانیت اختیاری که نه عیسیت ویل نه ویل دا ولې دې وژړل ویل ویل ما سره ډېرې خو نه ژړېږي ویل ویل ولې دې وژړل ویل ژړل مې په دې باندې دي چې د الله احسانات ډېر زیات دي د الله حق را باندې ډېر زیات دی او د دې الله دپاره به یو روح به قربانېږي دا خو هېڅ شی نه دی دا وژړل په دې وخت کې په دې باندې چې ارمان دی چې یو 100 روحونه مې وې او تا زه دې ته ورارتلی او بیا دې راایستلی او بیا دې ورارتلی او بیا دې راایستلی بیا دې ورارتلی لږ به مېړه یخ شوی وی روم بادشاه وایي دا څه قسم خلک دی دې ته مینه ویلې کېږي دې ته د کفر نه نفرت هغه ویل چېرته سړي څه خو نه کېږي ورته ویل یو کار وکړه ویل پرېږدم دې ویل خو زما را تندی ښکل که که نه دا ګوره د نصاراو طریقه دا ده یا به دې نصراني کوي که نه نو ذلیله کوي دي ذلیله کوي دی ها لکه څنګه چې اوس تاسو نصارا ګورئ که نه دلته چې راشي صاحب ټیټ پاس کېږي ورته دا پروټوکول او هلته لاړ شي زموږ د وزیر اعظمان هم په ایرپورټ کې تالاشي اخلي په ایرپورټ کې تالاشي اخلي دا د یو کار دی ذلیله کول نو هغه ورته ویله ده سوچ کاوه چې اوس د ملګرو خیال کله کله د ملګري سړي خیال ساتي دا ځاله موضوع ده اوږده نشم بیانولی ویل زما را تندی خپل که هلک سوچ وکړو بیا ورته ویل ښکل به یې کوم خو د ملګري به څه ټول پرېږدي ویل اوره ټول څه پرېږدم ویل به زه ټیک ده تندی وله ښکل کړو تندی وله ښکل کړو ملګري ورڅه پرېښودل اوس بیا ګوره نفرت ته وګوره که نه مدینې ته راغی عمر رضی الله عنه دور خلافت دی راغی هغې استقبال له راوتي دي دی ژاړي او ته عبدالله ولې ژاړي ویل امیر المؤمنین یو غټه غلطي مې کړې ده الله چېرته خفه شوی نه وي څه غلطي دې کړې ویل د بادشاه تندی مې ښکل کړی دی خو الله ګواه دی چې د خپلو ملګرو په خاطر مې ښکل کړی دی خپل ذاتي دغه نه ګنې زما څه مسله نه وه عمر رضی الله یو ملهم انسان و پوهېده او دا غټه غلطي نه شوې هغه خلک راوغوښتل ملګري ټول راووته مسجد نبوي ته او دی په منبر باندې کېناو ویل یې خلک خطاب ورته ویل یې خلکه عبدالله ابن حذافه د ملګرو په خاطر باندې د باچا تندی ښکل کړی دی او پړه کې شک دی لہذا په موږ او تاسو ټولو باندې دا لازم دی چې د ده دا تندی ښکل کړو چې د ده زړه نه دا شک لرې شي عمر رضی الله په خپله وله تندی ښکل کړو بیا وله نورو تندی ښکل کړو نو هغه ړنې هغه شک لرې شي
دې ته ویل کېږي وان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار.